Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official James Tasu Road Tasu mentor Muhammad Amir. जी स्टूडेंट्स पर lecture के मंगा डिस्कस करो passing structure is an argument of function. सही दा गोरा मंगा the function पे chapter की दा discuss class मतलब parameter arguments तो पैगवन मंगा different class अगर record को अगर मंगा upload को बे मंगल ची how to pass argument to a function. सही दा दगना बाद बे मंगल ची how to pass array as an argument to a function. अपन lecture के मंगा दावी ची structure मंगा is an argument چې کوم د فنکشن څنګه پاس کولای شو. صحیح دا نه زموږ چې کوم د لیکچر ټاپک دی غره پاسینګ سټرکچر از ان ارګومنت ټو فنکشن مطلب موږ به سټرکچر چې کوم دی د فنکشن از ان ارګومنت پاس کوو. نو سمپل چې کوم دی زه راځم هیش انکلود آی سټریم. صحیح ده آی سټریم and then using namespace std. صحیح ده تاسو ته د دې قصې ارسه هغه پته رسېږي ده std. اوکې انټ او ځان سره یو مین چې کوم دی هغه سو واغستو یو مین فنکشن مې واغست ګوره زموږ سره بیسیک زمونږ سی پلس پلس پروګرامینګ سټرکچر شو. اوکې شو زه څه کوم زه علم یو سټرکچر او سټرکچر الریډي تاسو ته ما په ډیټیل سره د سټرکچر چپټر پر او کړی دی چې څنګه مونږه سټرکچر او د سټرکچر د پروسې سره هغه هر څه تاسو ته ما خو دي. صحیح ده نو سمپل زه سټرکټ کې وړالم او د امیر په نوم باندې زه څه کوم یو سټرکچر چې کوم دی هغه انټروډوس کوم. صحیح ده او سمپل ته دی سټرکچر په باډي کې زه څه کوم زه ځان سره چې کوم دی علم لیټس سپوز در امپلای زما سره امپلای د زم چې د امپلای نیم زما سره کمپنی ده پای کې د امپلای نیم د زما سره سپوز 30 کریکټر پور در امپلای نیم شو دا غینه بعد زما سره د امپلای ایج شو. صحیح ده په انټیجر کې او دا غینه بعد زما سره ته د امپلای څه شو ته د امپلای شو سیلری. صحیح ده لیټس سپوز دا زما سره د امپلای ډیټیل دی په ایگزامپل سره امپلای نیم ایج او سیلری رااله وس دا ما سټرکچر سکو دا ما انټروډوس کو او ځنه مونږه نه کلاس دارې چې یاره مونږه به دا سټرکچر از ان ارګومنت د فنکشن نه پاس کو. اوکې شو وس زه راځم بچی د لوي شه مین فنکشن په مین فنکشن کې څه کوم زه میسج سی اوټ کوم سو چې انټر یا پلیز enter what I'm doing. Please enter the name of the employee. See the employee name please تاسو کې هغه انټر کړئ او دینه بعد وزل تاسو کوم ته ځای انډ اپلاین هم ولګم چې دا کوم انټر مونږ کوم په نیو لاین کې وکړو. بیا چې کله زه میسج د ما شو کو چې پلیز انټر د نیم اف د امپلای نیم مونږ څه کو دا غیر مخکې د سټرکچر د پاره یو ویریبل ډیکلیئر کوم چې سټرکچر ویریبل هغه ته چې کوم په تر باندې مونږه د سټرکچر کې دنه چې د سټرکچر کوم ممبرز دي یا کوم الیمنټس دي دا څه کولای شو دا اکسس کولای شو. نو زما سره امیر سټرکچر لپاره ما یو جی ویریبل ډیکلیئر کو زما سره سټرکچر ویریبل دی چې دی په تر باندې مونږه د امیر سټرکچر دنه چې د څومره سړي د مونږ څه کولای شو اکسس کولای شو د ار شته تاسو ته مخول دي. نو زه سمپل j ډاټ نیم کوم. صحیح ده چې مطلب مونږ به کوم نیم انټر کوو زما سره په j ویریبل په تر باندې د امیر سټرکچر اکسس کو چې یاره دی نیم ته موږ څه کو هغه موږ نیم اساین کو. سمپل به دا څه کاپی کما کنټرول سی and here control v. اوکې ها اوس زم چې پلیز انټر ایج بل زموږ سره ایج دی زه به سمپل دلته ایج کوم دا به هم څه کوم دا به کوم j ډاټ ایج. صحیح ده j ډاټ ایج ولته موږ سره انټر د نیم په ځای موږ څه کو سیلری کو ولته به هم سمپل څه کوم دا به زره ځان سره سیلری ویریبل ته اساین کوم. صحیح سیلری ها اوس بچی د لوي شل دیږي پورې مونږ خپل کار وکړو. اوس زه څه کوم زم چې یاره د سمنګ دلته دی ویریبل ستور واچل داري مونږه څه کو بیا ځان په سکرین فرند کو د امپلای ډیټیل نو دغه ډیټیلز څه کوم دا د فنکشن په تر باندې فرند کوم. اوکې زلته څه کوم زلته کوم بچی د لوي شه چې زه ډیکلیئر کوم یو فنکشن. صحیح ده چې فنکشن ډیټا ټایپ ما وایډ واغځه چې دې ریټرن ویلیو مونږ ته نه ریټرن کوي. صحیح ده نو وایډ واغستو وایډ لیټس سپوز ماوس ا بی سی زما سره یو فنکشن دی او دینه زه څه کوم دا سټرکچر لکه لیټس سپوز ماوس سره سټرکچر دی نو امیر ډاټ ګورل د تاسو د دې سټرکچر نیم او دا سټرکچر نیم به مست دا سیمي. صحیح ده دا سټرکچر چې کوم تاسو نیمي کوم تاسو پاس کوی هغه به صحیح نیمي. اوکې نو زه سمپل دا یو فنکشن ډیکلیریشن یا دا دلته زه فنکشن ډیفینیشن کوم بار به دا موږ بیا فنکشن ډیکلیریشن هم وکړو. لیټس سپوز دې لپاره زه یو زیډ ولا ما چې کوم سټرکچر ویریبل ډیکلیئر کو چې هغه په تر باندې موږ دلته د سټرکچر چې کوم بیا الیمنټس هغه اکسس کولی شو. زه سی اوټ کوم چې د نیم of the employee is د امپلای نیم زموږ سره څه دی هغه موږ ته دلته څه شي هغه زموږ سره شي دلته زموږ سره زیډ د نوم به زیډ په تر زیډ ډاټ امیر. صحیح ده زیډ ډاټ امیر. اوکې ګورل زموږ سره په دې کې موږ څه کوو پیرامیټر د زیډ پاس کړل نو زیډ ډاټا امیر دی. صحیح ده سټرکچر ویریبل زموږ سره زیډ نو زیډ ډاټا امیر شو. اوکې شو او دینه بعد ولته
د چې د یوز د end of line هم پټ کما. اوکې او سمپل به دا لاین داسې 3 ټایمز څه کما داسې 3 ټایمز به دا کاپی کوم کنټرول سی and کنټرول وی لایک دیټ. اوکې ها دا به ځکه z.age نو سره یو ایج ویریبل دی او دا به هم ځکه چې د ایج اف د امپلای دا به ایج کوم د ایج اف د امپلای دا نه به سره سیلری دا به ځکه سیلری او دلته به هم دا څه کوم دا به کوم z.salary صحیح ده دا سره سیلری شو. ها بچی د لوي شه اوس زه کوم ګوره دا مونږ یو فنکشن ډیکلیئر کو پر دې فنکشن ګوره په سټرکچر کې یو مست دا خبره تاسو یاد وساتئ چې کله هم موږ څه کوو چې کله هم موږ سټرکچر ډیکلیئر کوو نو دا غي سټرکچر ډیکلیئر کولو چې کوم د سټرکچر په کوم ځای کې موږ ډیکلیئر کوو هغه موږ د فنکشن ډیکلیریشن نه باره کوو صحیح ده. د فنکشن ډیکلیریشن موږ سټرکچر نه بات کو صحیح ده. نو سمپل زه په مین فنکشن کې څه کوم چونکی دا ما داسې د مین فنکشن نه بعد خپل فنکشن ډیکلیئر کړي د فنکشن ډیکلیریشن چې کوم دی هغه څه کوم دلته وکم صحیح ده. دا سره زمونږ فنکشن څه شو هغه ډیکلیئر شو. اوکې خو فنکشن ډیکلیریشن شو اوس د موږ سره د ای بی سی فنکشن څه کوم زه د خپل امیر چې کوم دی کنه د امیر چې کوم سټرکچر دا اوس د امیر سټرکچر ته دی ټول چې کوم کنټرول د غری جې تر راغلی ځکه چې جې ویریبل په ترو باندې زر دی امیر سټرکچر چې دا څومره س دی په دې کې دا کوم ممبرز اکسس کولای شم نو مطلب دا جې زم سره دا جې زم سره اصل کې سټرکچر دی سټرکچر نیم دی سره سټرکچر نیم سره امیر دی چونکی جې مونږ د دې لپاره یو ویریبل ډیکلیئر کړی دی د سټرکچر نو د دې جې سره ټول کنټرول د سټرکچر سره دی صحیح ده. دا جې زم سره از سټرکچر دی نو سمپل پر دې ای بی سی نظر جې پاس کما مطلب د جې په ترو باندې مونږ هر څه اکسس کولای شو سټرکچر دا جې زم سره از سټرکچرل کار کوي صحیح ده. دا زم سره زمونږ پروګرام شو چې کې مونږ سمپل سو کړل دا کار موږ کو بچم لوي شه چې مونږ په سټرکچر کې زموږ سره ځان سره 3 ممبرز واغستل صحیح ده زموږ سره نیم د ایج د سیلری ده دا غینه بعد مونږ سمپل په مین فنکشن کې دا غار سو واغستل چې یاره ته د یوزر نه چې مطلب د امپلای نیم انټر کا دا غي ایج انټر کا دا غي سیلری انټر کا. اوکې او بیا مونږ فنکشن ډیکلیئر کړل دی یوزر ډیپند فنکشن دی د دې فنکشن په درو باندې دغه سټرکچر نه دغه ډیټا مونږ څه کو دا ته مونږ اوټپوټ کو صحیح ده. دلته کو دا زموږ سره د لاندې چې کوم پروګرامینګ دی دا زموږ سره د اوټپوټ یا د ډیسپلی لپاره چې کوم دی د اوټپوټ چې کوم ډیټا اوټپوټ لپاره موږ دا یوز کوو صحیح ده چې اوټپوټ کې موږ ته ډیټا صحیح ده. دا زموږ سره د کې دا کوم کار موږ کړی دی نو دا موږ سو کو دا موږ د انپوټ اف ډیټا لپاره دا کار وکړو صحیح ده چې د دې پترو موږ څه کولای شو ډیټا انپوټ کولای شو او دا زموږ سره د سټرکچر هغه ټول کار دی. سمپل دا پروګرام زه رن کوم دلته زموږ سره موږ ته یو ایرر میلاو شو ایرر ګورو چې ایرر څه دی او ایرر انویلیډ یوزر نیم امیر خان. اوکې نو ګور ته موږ میسټیک دا کړی دی ګور کزر پروګرام رن کوم دا موږ ته ایرر کم ایرر راکړي چې انویلیډ یوز اپ امیر د امیر ته یوز تاسو انویلیډ کړی دی ګور ته موږ په ټایم کې مچ کله تاسو ته کوډ لیکو دا زما میسټیک او اټس مای میسټیک ګور ته موږ سمپل سټرکچر نیم لیکو سټرکچر نیم نو موږ زموږ سره نیم کوم ویریبل دی هغه مونږ ته پکارو صحیح ده نو سمپل ته مونږ کې دا میسټیک شو صحیح ده. اوکې دا زموږ پروګرام مونږ رن کو نو ګور تاسو کته شي زموږ اوټپوټ مونږ ته راغی چې انټر پلیز انټر د نیم اف د امپلای نیم سے انټر کا لیټس سپوز ما انټر کو محمد امیر صحیح ده. دلته تاسو ګورئ دا خامخه کوي چې دلته انډرسکور لګوي محمد امیر لیټس سپوز نو امپلای نیم شو پلیز انټر د ایج اف یور امپلای لیټس سپوز 21 زماسته د امپلای ایج دی دا غي سیلری زما سره لیټس سپوز دومره ده صحیح ده. نو ګوره ماته زموږ ډیټیل لري تاسو کته شي راغی چې د نیم اف د امپلای از محمد امیر صحیح ده د امپلای ایج زموږ سره 21 دی د امپلای سیلری زموږ سره چې کوم دی دا 100 دی زموږ سره 90000 دی صحیح ده. نو ګوره دا هر څه دا مونږ د کم د دې پور دا کم کار شي دا مونږ د فنکشن په ترو باندې د خپل سټرکچر نه د کوم ډیټا چې کوم دا ته موږ سکلا د ته موږ ډیسپلی کړل صحیح ده. دلته موږ سو کول ته موږ د جیز ان سټرکچر موږ یوز کړی دی او د دې ای بی سی زم سره فنکشن دی دلته د ای بی سی فنکشن نه موږ چې کوم د جیز ان سټرکچر از ان ارګومنت پاس کو صحیح ده. نو دا زموږ سره و چې هاو وی کین پاس سټرکچر از ان ارګومنت اف فنکشن. ثانک یو very much for watching and also دا ویډیوز خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې هغه ته هم څه نالج وشي.